د امریکا او سعودي عربستان هوایي ځواکونو د عراق په صلاح الدین ولایت کې د ایران پر ملاتړ د ولسي بسیج ځواکونو پر یوه اړه ګډ هوایي بریدونه کړي دي. بلخوا ایران خبرداری ورکړې که د هرمز تنګي په اړه یې وړاندیز ونه منل شي، تنګي به تړلی پاتې شي او د جګړې د بیا پیل لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې اسرائیل ایران ته د هر ډول برید په صورت کې د سخت او پراخ غبرګون خبرداری ورکړی دی. د امریکا او سعودي عربستان هوایي ځواکونو په ګډو بریدونو کې د عراق دننه یو شمېر مهم اهداف نښه کړي. د واشنګټن او ریاض نظامي ادرسونو ویلي د بریدونو په عراق کې د ایران پر نیابتي ډلو کړي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي عراق کې د ایران نیابتي ډلې چې د ایران انقلابي ګاردي مشري کوي په تیرو 22 ساعتونو کې د عراق له خاورې تر 30 ډېر د بې پلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. سنټکام ویلي دغو ډلو پر امریکایي ځواکونو او د سعودي عربستان د انرژي پر بنسټونو د بریدونو لپاره چمتووالی نیوه چې یو ګډ پراخ برید کې د هغوی لوژیستیک مرکزونه او د وسلو ډیپوګانې په نښه شول. له دې سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال غریب آبادي وایي که عمان د هرمز تنګي په اړه د ایران وړاندیز ونه مني نو دغه تنګي به همداسې تړلی پاتې شي او موږ د جګړې د بیا پیل لپاره بشپړ چمتووالی لرو. عمان اگر نپذیرفت ما مسیر جنوب به هیچ وجه رسمیت نمیشناسیم. تنگه همچنان بسته است و بسته خواهد موند. خدمت شما عرضم که درگیری‌های نظامی هم محتمل هستش که مجددا آغاز بشه و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه آماده است. این سناریو که دارم خدمتتون میگم سناریو قطعی است، یعنی آمریکایی‌ها میدونن و بدونن هم که ما برای مسیر جنوب به هیچ وجه کوتاه نمیاییم. اگر اون مسیری که ما پیشنهاد دادیم مورد پذیرش هم قرار نگیرد هیچ فرمول دیگری هم مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نمیتونه الان واقع شه. په همدې حال کې د ایران د خاتم الانبیا قرارګاه ویاند ابراهیم ذوالفقاري خبرداری ورکړی چې که کوم هیواد د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له مخې د زیانمن شویو بیړیو تاوان د ایران له کنګل شویو شتمنیو څخه ورکول کیږي، ایران به د دغو هیوادونو د بیړیو د هرمز تنګي له لارې د تګ راتګ مخه ونیسي. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د ایران اوسني چلند ته په اشاره ویلي دغه حکومت پر سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو بریدونه کوي او د خپلو لسګونو زرو وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی دی. هغه وویل دا د داسې حکومت چلند دی چې لا هم اټومي وسله نه لري او زیاته کړه چې باید تصور وشي که داسې وسلې ته لاسرسی ومومي له نړۍ سره به څه وکړي. If they do or not, they should know that if we are attacked, we'll respond with terrific force. که د ایران اسلامي جمهوریت پر اسرائیل برید وکړي که په مستقیم ډول وي او که د خپلو نیابتي ځواکونو له لارې نو یو ډېر ستره تېروتنه به وکړي. که د ایران مشران د اسرائیلو ټاکنې او د امریکا منځمهالې ټاکنې په خپلو محاسبو کې په پام کې نیسي او کنه باید پوه شي چې د هر ډول برید په صورت کې به له خورا سخت او پراخ غبرګون سره مخ شي. Tens of thousands of its own citizens. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ادعا کړی چې د هوایي دفاع سیستم پر مټ یې د عراق له خاورې توغول شوي بې پلوټه الوتکې په نښه او له منځه وړي دي. یاد وزارت زیاته کړې دغو الوتکو غوښتل چې د سعودي په ختیځ کې نفتي تاسیسات په نښه کړي خو موخې ته تر رسېدو مخکې یې مخه نیول شوی او له منځه وړل شوي دي. د سعودي دفاع وزارت دغه برید د ایران پلوه وسلوالو له لوري بللی او ټینګار یې کړی چې له خپلې خاورې د دفاع حق لري. د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب وایي په هیواد کې د عدالت تامینول د حکومت له مهمو مسؤلیتونو څخه دی. ښاغلي ثاقب همداراز ویلي د روان کال د حج مراسم په غوره او منظم ډول ترسره شول. د دې وزارت مسؤلینو زیاته کړې د سږني حج پر مهال د مړو شوو حاجیانو شمیر 19 تنو ته رسېدلی چې د تیر کال په پرتله کمښت ښیي. د دوی په وینا دغه کمښت د غوره پلان جوړونې او حاجیانو ته د اغیزمنو خدمتونو د وړاندې کولو پایله ده.
حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې د دې پروګرام په دوام نن د افغانستان اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقافو وزارت د روان هجري لمریز کال د حج مراسمو د تنظیم او ترسره کولو په تړاو خپلې لاسته راوړنې شریکې کړې. دغه غونډه د یاد وزارت د لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول د ارشاد حج او اوقافو وزیر شیخ نور محمد ثاقب په حضور کې جوړه شوه. ښاغلي ثاقب خپله وینا د افغانستان اسلامي امارت له لوري د عدالت د ټینګښت په یادونې سره پیل کړ. خو په عدل باندې به ډیر زر متقیان شي. نو عدل ولې نه کوو؟ بیا خصوصا دا نظام چې د اسلامي امارت دا خو داسې ده لکه د یو فامیل مشر چې وي، چې د فامیل مشر وي هغه باید په دا کور کې عدل وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقافو وزارت اعلان وکړ چې په روان کال کې 10,000 حاجیان د حج فرضیې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته استولي وو. د وزارت پر وینا د حج ټول مراسم په غوره ډول ترسره شو او ټول حاجیان د مناسکو له بشپړولو وروسته په بشپړه روغتیا بیرته هیواد ته راستانه شول. یاد وزارت همدارنګه څرګنده کړه چې له حاجیانو څخه ټولټال 2,818,300,200 افغانۍ راټولې شوې وې او د هر حاجي لپاره 216,400 افغانۍ لګښت ټاکل شوی و. په دا تیر 1440 هجري قمري کال مطابق 1405 هجري شمسي کې هم د سعودي عربستان لخوا د راکړل شوي سهمیې مطابق د هیواد 10,000 حاجیان حرمین شریفینو ته د حج د ادا کولو لپاره انتقال کړل، چې د حج مناسک او مراسم په احسنه طریقه سره ترسره کړل. او الحمدلله ټول حجاج کرام په خیر او په عافیت سره بیرته خپل هیواد او خپل کورونو ته راستانه شول. الحمدلله د ارشاد د حج او اوقاف وزارت او په عموم کې د اسلامي امارت مسؤلین زیات کوشش او هڅې کوي چې د دغو دینی، ملي او مذهبي پروسې لپاره کال په کال نوي نوښتونه او نوي ابتکارات او نوي سهولتونه رامنځته کا. نو د کوششونو نتیجه ده چې الحمدلله په هر څه کې کال په کال سهولتونه راځي. ښاغلي ثاقب څرګنده کړه چې د حج د ټولو لګښتونو له دقیقې محاسبې وروسته څرګنده شوه چې له راټول شویو پیسو څخه 4,515,616.40 افغانۍ پاتې دي. نوموړي وویل هر وخت چې حاجیان د خپلې پاتې شوې ونډې د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي یاد مبلغ به هغوی ته ورکړل شي. په همدې حال کې د دې وزارت د حج او عمرې عمومي رئیس محمد نبی محمدي وویل چې د سکنې حج په مراسمو کې 19 حاجیان وفات شوي دي. د هغه پر وینا دا شمېر د تیرو کلونو په پرتله کم شوی چې لامل یې د چارو ښه تنظیم، مناسب پلان جوړونه او حاجیانو ته د اغیزمنو خدمتونو وړاندې کول دي. الحمدلله کال په کال زموږ د افغانستان د حاجي صاحبانو په مرګ ژوبله کې کمښت راځي. د دې په خاطر باندې چې د دوی ترتیبونه، تنظیمونه هر څه ښه دي الحمدلله. نو سږ کال موږ په ټول موسم کې تقریبا 19 وفات شوي حاجي صاحبان لرل چې هغه په کومه حادثه کې نه او بلکې د خپل اجل په وخت را رسیدلو باندې دوی وفات شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقافو وزارت همدارنګه اعلان وکړ چې اوس مهال لږ تر لږه 3 تنه حاجیان چې له وړاندې په مزمن او دایمي ناروغیو اخته وو د سعودي عربستان په روغتونونو کې تر درملنې او څارنې لاندې دي. وزارت ویلي د دغو ناروغانو د لیږد لپاره ټول لازم چمتووالی نیول شوی دی او تمه ده چې د درملنې د بهیر له بشپړېدو او له روغتون څخه د رخصتېدو وروسته په راتلونکو 2 ورځو کې به له خپلو 2 ملګرو سره یو ځای هیواد ته راستانه شي. له هرات ولایته د لومړي ځل لپاره د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو یوه محموله امریکا ته صادره شوې ده. په دې کڅوړه کې د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د کان تورې ډبرې شاملې دي چې د یو خصوصي شرکت له لوري د هرات د صنایعو خونې په همغږۍ د امریکا بازار ته صادر شوې دي. ورسره هممهاله د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل راهیسه د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ ټولیز ارزښت نږدې 14 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6.4 سلنۍ زیاتوالی ښیي.
افغانستان د قیمتي او ودانیزو ډبرو له پلوه د نړۍ له بډایه هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا ستره طبیعي شتمني کولی شي د نړیوالو بازارونو په کچه د هیواد اقتصادي او سوداګریز ځای لا پیاوړی کړي. اوس د افغانستان د قانونو او مدني ظرفیتونو د معرفي کولو په لړ کې د هرات ولایت څخه د لومړي ځل لپاره د $100,000 په ارزښت د ودانیزو ډبرو یوه محموله متحده ایالاتو ته صادره شوې ده. په دې محموله کې د هرات ولایت د زنده‌جان ولسوالۍ د کانتوري ډبرې شاملې دي چې د یو خصوصي شرکت لخوا او د هرات د صنعتي خونې په همکاری د امریکا بازار ته لیږدول شوي دي. خب شما میفهمید که افغانستان خوشبختانه که معادن زیادی از انواع و اقسام سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی داره. هر از گاهی که این سنگ‌های ما به بیرون از کشور صادر میشه بدون شک اولی میتونه خلق قرض بکنه که باعث تقویت پول ملی ما شود، دوم میتونه فرصت‌های کاری را ایجاد بکنه، سوم میتونه که عواید ملی ما را بلند ببره. بنابراین من فکر میکنم هر قدر که زمینه و فرصت‌های بیشتر به خاطر صادرات محصولات و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان و بیرون از کشور مهیا شود بدون شک میتونه خیلی به سود افغانستان باشه و سبب رشد اقتصادی شود. د اقتصادي شنونکو په باور د دې محمولې صادرول به نه یوازې د افغانستان د قانونو او مدني سرچینو وړتیاوې نړۍ ته وپیژني، بلکې د هیواد د ودانیزو ډبرو لپاره به نړیوالو نویو بازارونو ته هم لاره هواره کړي او د قانونو په سکتور کې به د صادراتو د زیاتوالي او پانګونې د جذب لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړي. صادرات سنگ‌های قیمتی افغانستان از ولایت هرات به کشور امریکا یک خبر مسرت کننده و یک خبر خرسند کننده است. هرچند از لحاظ ارزش اقتصادی که مبلغ 100,000 افغانی است یک ارزش درشت نمی باشد و تاثیر سر اقتصاد افغانستان به صورت مستقیم نمی تواند داشته باشد. په همدې حال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو له مخې په دې موده کې د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ ټولیز ارزښت $14 میلیارده او 900 میلیونه ډالرو ته رسیدلی چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 4.4% زیاتوالی ښیي. افغانستان په دې موده کې د تیر کال په پرتله له نورو هیوادونو سره ډېرې سوداګریزې راکړې ورکړې کړې دي او د هیواد د صادراتو او وارداتو ټولیز ارزښت 4.4% لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت تل هڅه کوي څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پراخولو، د صادراتو د زیاتوالي، د پانګونې د جذب او د کورنیو تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو د پراختیا زمینه برابره کړي. د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبری سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.